په شمالي وزیرستان کې لسیزې وروسته ځوانانو د وزیري ګلونو په نامه درې ورځنۍ مېله راجوړه کړې. د ځوانانو سازمان یو وزیرستان د مېلې تابيا کړې او نن د مېلې دوېمه ورځ ده چې سیمه ییز خلک وزره په وزره ګرځي او یو بل ته ګلونه ورکوي او د لار او کوڅو تیرېدو پر مهال له ډول سره اتڼې هم کوي. د یو وزیرستان سازمان مشر نور اسلام داوړ د مېلې په اړوند ډیوا ته وایي چې دا د وجېرې ګلونو ننداره د مېله ثقافت ته د مېله فلور نه کوي مزدوري وکړي او په د اخر شوه چې کله د موسم بهار ارتلو د وجېرې ګلونو چې کله جواز شول په غربون د مو پلور نه کوي د ثقافتي مېله کړه میر د یو وزیرستان ځوانانو د فیصله وکړه چې ویل نه د خپل پلور نه د روایت د ثقافت چې میر زمدي کی دا د امن پیغام ده د زمدون پیغام ده د محبت پیغام ده د وطن پالۍ پیغام ده. د سازمان د کلتور سکرټر اسرار الله بیزار داوړ وایي د مېله به د اتېمې لسیزې پورې کېدله او د تاریخ په اړوند یې وایي چې کوم کره تاریخ نه لري چې کله پیل شوی خو ښکاري چې د نوروز د اثر لاندې به دا مېله کېدله. داوړ وویل دوی ته مشرانو ویلي چې د وزیري ګلونو په نوم دا ننداره به په کال کې یو ځل ځایي خلکو د سات تېري او یو بل سره د مینې او ورورولۍ سیوا کولو په موخه راجوړوله. هغه وویل دا ننداره به څه په دغه ډول وه چې حیدرخیل کلي څخه به ځوانان چې شمېره به په سلګاوو وه د میرعلي او میرانشاه د نږدې 15 کلو څخه به تېرېده او هم د میرانشاه په ملک اژدر کلي کې به د زړې خوا غر لاندې پای ته ورسېده. دا وړوی اوسنۍ ننداره هم د تیر په څیر پیل کړې شوې او هم په دغه لارو به پای ته رسي. د دې سمجي اړخ ته کوم وګورو نو هغه ډېر قابل ذکر دی ځکه چې په دې ننداره کې به سلګونو زرګونو ځوانانو چې کوم کلي ته به لاړل هلته به دوی ته فری کې روټۍ میلاوېده او د سملستي بندوبست به ورته کېدلو او بیا چې څوک دښمنداره خلک به و پکې هغه به آزاد و هغې ته به چا هېڅ هم نشول ویلی خپلو دښمنو به ورته هېڅ هم نه وې هغه آزاد و. نو دا د امن یو پیغام و د ثقافتي میله وه نن 50 کاله پس مونږ بیا د دې تابیا کړې ده او امید لرو چې دا به سرته رسوو. په شمالي وزیرستان کې نږدې 15 کاله وړاندې د ضرب عذاب نومي پوځي عملیات ترسره شوي د سیمې څخه په لکونو په شمېر کې خلکو کډې کړې وې او دغلته ژوند په ټپه ودرېدلی و. شمالي وزیرستان د سیمې نه کډوال شوي زیات خلک بیرته تللي خو ځینې پکې اوس هم د کډوالۍ ژوند کوي. بیزار داوړ زیاتوي مشرانو ورته ویلي دا مېله د اتېمې په لسیزه کې هغه وخت بیا ختمه شوه کله چې روس افغانستان ته راغلو او دلته په ختمولو کې د ځایي ملایانو کردار پاته شوی دی. وجېرې ننداره چې مقامي خلک ورته وایي او حجرو ننداره د کله راسې پیل شوې ده د دې هېڅ معلومات نشته معلوم تاریخ د دې نشته خو چونکې ماته دا د نوروز نه متاثره ښکاري او دا کله ختمه شوې ده تر 1980 پورې چې کله افغانستان کې جهاد شروع شو نو روس راغلی و نو دې وخت کې ختم شوې ده او نن 50 کاله پس موږ د دې بیا تابیا کړې ده. د یو وزیرستان مشران وایي سبا د اتوار په ورځ به د دوی ننداره په میرعلي کې پای ته ورسي او د نندارې په وروستۍ برخه کې به د سپرلي امن په نوم مشاعره او بیا د ټنګ ټکور دستوره راجوړه کړي چې د میرعلي په ډیګري کالج کې به ترسره کیږي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.